أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. دی آیت مبارکه کی مریم علیہ السلام ته د عیسی علیہ السلام د زیری نفس داغا ځینی صفات ذکر کولې کی دی آیت مبارکه کی د عیسی علیہ السلام په ماشوموالی کی خبرې کول او په پوخ عمر کې د خبرو کولو تذکیره کوي. فرمای ويكلم الناس خبرې بکې د خلکو سره فی المهد په غیږ د مور کې د مور په غیږ کې به د خلکو سره خبرې کوي او بیا وروسته دغه شانتي وشوله چې عیسی علیه السلام وشولو نو خلکو تعجب کوو چې بای د دې ماشوم پلار نشته دی دا څنګه په وجود کې راغی. نو مریم علیه السلام ته ویلې شیو استانه څوک داسې تپوس کوي ته ورته اشاره کوه چې تاسو دې ماشوم نه تپوس وکئ. نو خلکو وی چې دا خو ماشوم دی دی به څنګه خبرې کوي. نو عیسی علیه السلام په غیږ کې د مور په غیږ کې خبرې شروع کړلې انا عبدالله زه د الله تعالی بنده یم د الله تعالی هغه پیغمبر یم زما مور نیکه ده او پوره گواهی عیسی علیه السلام هغه وکړله. نو یو عیسی علیه السلام په داسې عمر کې خبرې کړې وي چې په هغه عمر کې ماشوم خبرې نه کوي. یو د یوسف علیه السلام د گواهی په وخت کې یو ماشوم گواهی ورکړې وه او یو اصحاب الاخدود د اخدود والا چې کله مسلمانان خندقونو ته اچول او سیزلی نو یو ماشوم چې دی هغه د غیږ ماشوم د یوې ښځې نه واغستلی شو او ورته وویشتو هغوی او هغه مور چې د هغه ګبراو شوله او نږدې وه چې هغې د ایمان نه توبه ویستی وې د ایمان نه ځان خلاص کړی وی. نو هغه ماشوم د هغه اور نه خبرې شروع کړلې او مور ته یې هغه د ایمان نه پرېښودلو ترغیب ورکړلو او هغه مور هم په ماشوم پسې اور ته ودنګل. نو دغه ماشوم هم خبرې کړې وې او یو بل واقعه هم د یو نیک بنده ذکر شوی ده جریج چې په هغه باندې تهمت لګېدلی و او هغه ماشوم بیا ګواهي کړې و چې دا زما پلار په پلاني غر کې یو شپنکی دی. نو فرمایي چې دی به خبرې کوي د خلکو سره په غیږ د مور کې وکهلا او په پوخ عمر کې. عیسی علیه السلام چې کله اسمان ته وختلو نو په هغه وخت کې د عیسی علیه السلام عمر پوخ نه و. نو په دې کې دې ته اشاره ده چې عیسی علیه السلام به قیامت ته نږدې راکوزیږي خلکو له به هغه د دین دعوت ورکوي او د خلکو ته به د خلکو اصلاح به کوي. نو دې ته هم اشاره ده او په دې دواړو خبرو کې دې طرف ته هم اشاره ده چې د عمر ابتدایي عیسی
او د عمر پوخواله دا د بنده صفات دي. زمانه تیریدل په یو کس باندې زمانه تیریدل چې داغه د زمانی اثر قبلی او د زمانی د تیریدلو سره داغه په صحت کې فرق راځي، ماشومی او ځوان شي او زوړ شي. نو دا صفات د بنده دي، دا د معبود او د الہ صفات نه دي. په الہ باندې زمانه نه تیریږي بلکې زمانه د الہ ماتحتی. نو فرمایي چې دی به خبرې کوي په ماشوموالي کې او په پوخ عمر کې. ومن الصالحین او دی به د الله تعالی د نیکو بندګانو نه وي. قالت نو وی مریم علیه السلام ربی ای رب زما انا یکون لی ولد زما بسنگا معشوم کیگی ولم یمسسنی بشر او لاس ندی راوڑی مالا یو بندا. نو د معشوم دا کیدل خو به عجیبه وي. قال نووی جبریل علیہ السلام کذالک الله یخلق ما یشاء دغه شانتی الله تعالی پیدا کوي هر هغه څه چې وغواړي. د الله تعالی د پاره خدا احتیاج نشته دی چې د پلار نشته دی نو دی به نه پیدا کیږي، مور نشته جو نه به پیدا کیږي. دا خو د الله تعالی یو عام قاعده قانون دغه دی. البته الله تعالی د قیدو هغه محتاج نه دی، الله تعالی د قوانین نه بالا دی. نو فرمایي چې الله تعالی به دغه شانتی یعنی پیدا کولی شي څرنګه چې هغه غواړي. اذا هر کله قضا چې فیصلو کې الله تعالی امرن دیو کار فانما نو یقینا خبر ده یقول وی له اغیتا کن شا نو فیکون شی. دا د الله تعالی قدرت کامله ده، پدې کې د واسطو او د اسباب ته الله تعالی محتاج نه دی. ويعلمه الكتاب او وبخي الله تعالی د کتاب تعلیم به ورکې د کتاب. دی کتاب کې هغه یا مراد خط کتابت ته چې د تبع الله تعالی یعنی تعلیم ورکی، او یا تی مراد قرآن پاک ته چې دی با دوباره بیا په آخر زمانه کې راکوزیږي او د قرآن پاک تعلیم چې دی دا با الله تعالی د توخی دی با بیا خلکو د قرآن پاک د تعلیم مطابق هغه هدایت بیانوي. نو فرمای ويعلمه الكتاب او وبخید ته کتاب والحکمت او شریعت او احادیث والتورات والانجیل او وبخی الله تعالی دته تورات او انجیل. تورات دا د موسی علیہ السلام کتاب چې کوم په هغه وخت کې رایج و، او انجیل چې دا بیا په عیسی علیہ السلام باندې نازل شو. ويكلم الناس او خبرې وکړي د خلکو سره فی المهد پغیق کې د مور وکهلن او په پوخ عمر کې ومن الصالحین او د نیکانو بندگانو نبی. قالت وی مریم علیہ السلام ربی ای رب زما انا یکون لی ولد سرنگی شیب مال رزوی
ولم یمسسنی بشر او لاس نه دی راوړی ما ته بنده. قال نو وی جبریل علیہ السلام کذالک الله دغه شانتی الله تعالی یخلق پیدا کوي ما هغه یشا چې غواړي اذا هر کله قضا چې فیصلو کې امرن دی او کار فانما نو یقینا خبر دادا یقول وی له اغیتا کن شا فیکون نشی ويعلمه الكتاب او تعلیم باور کوي دته د کتاب والحکمت او د شریعت والتورات او د تورات والانجیل او د انجیل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار زموږ د ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.